بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرچینې په انقره کې د افغانستان سفیر شیخ ثنی الله فرحمن په ترکیه کې د ایران له سفیر حسن حبیب الله سره لیدنه وکړه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس او د ملي پراختیا شرکت له رئیس ترمنځ لیدنه. او مکسیکو کې د یو اورګاډي د چپه کېدو له امله د لسګونو کسانو مرګ جوړ کړ. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سهشنبه د 1404 کال د وژې 18مه نېټه د زم د بشپړ خبرونه دي. په انقره کې د افغانستان سفیر شیخ ثنی الله فرحمن په ترکیه کې د ایران له سفیر حسن حبیب الله زاده سره وکتل. ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي چې د کتنه کې دواړو لوریو دوه اړخیزو ګډو موضوعاتو سربیره د کډوالو اقتصادي اړیکو پیاوړتیا، ترکیه او اروپا ته د افغاني صادراتي توکو د ترانزیت لارې او په سیمه کې د یو لړ روانو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د ملي پراختیا شرکت له رئیس عبدالرحمن عطاش سره وکتل. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کتنه کې دواړه لوریو په هر اړخیز همکاري ټینګار وکړ او ژمنه وکړه چې د هیواد ملي برنامو کې به په ګډه کار وکړي. ښاغلي عمر په دې کتنه کې د ملي پراختیا شرکت له لوري په بېلابېلو برخو کې د لویو پروژو پلي کول هیله بخښونکي وبلل. تاجکستان اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې زیانمنو ته یې څه باندې 3000 ټنه بشردوستانه مرستې استولي دي. د تاجکستان حکومت په یوې بیانیه کې ویلي چې دغه مرستې د دې هیواد ولسمشر امام علي رحمان په امر افغانستان ته استول شوي دي. د بیانیې له مخه په دغه مرسته کې 24 ډوله بېلابېل خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. د نن وروستی خبر رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې مکسیکو کې د یوه باروړونکي اورګاډي او مسافروړونکي موټر د ټکر کېدو له امله 10 تنه وژل شوي او 1 نور ټپیان شوي دي. د راپور پر بنسټ دا پیښه د اتلاکوملکو ښار په صنعتي لویه لاره چې د مکسیکو له پلازمین 115 کیلومتره شمال لویدیځ لور ته پرته ده رامنځته شوې ده. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر به ښه وخت او ښه جاري.